د اصحابانو د ایمان د داستان 12مه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقر الواقری، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. د اصحابانو د ایمان داستان د 12مې برخې محترم اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله ویاست او په ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. محترم او درنو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا زه سید جلال زاهد ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. محترم اوریدونکو، تېره 11مه برخه کې دا واورېدل چې د حضرت ضرار ابن ازور رضی الله تعالی عنه د رومي پهلوان ترمنځ مقابله وشوه، تر دې پورې چې د دوی آسان ستړي شول. رومي پهلوان ته د دوی یو غلام دته یو آس راوړ. کله چې ضرار رضی الله تعالی عنه د دوی تازه دمه آس ولید، نو هغه غلام یې وواژه او آس یې ځینې واخیست. بالاخره په دې وخت کې چې کله د رومیانو پادشاه د لښکر مشر په دې پوه شو چې ضرار رضی الله تعالی عنه زمونږ پهلوان راوژني، نو ورته راوړاندې شو او څو 10 نفره قمندانان یې تکړه پهلوانان یې هم له ځان سره راوستل. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم ورته فکر شو او له ځان سره 10 پهلوانان راوستل. قصه دې جته رسېدلې وه چې رومیان ضرار ته ورسېدل، ده هم په متین عظم او ډبرین زړه د دوی استقبال وکړ. خالد پرې نارې وکړې: ای ضراره، ستا مرسته هم جبار خدای جل جلاله وکړه، کفارو ته وارخطا نشئ. ضرار وویل: د خدای جل جلاله نصرت څومره نږدې دی. خالد او ورسره ملګري هم ورسېدل او دواړه ډلې سره مخامخ شوې. هر یو له خپل حریف سره مقابله پیل کړه. خالد وردان ته ورودانګل او ضرار له استفان څخه نه ویلېدی. استفان چې خالد ولید، اندامونه یې ولړزېدل. یوې او بلې خواته یې وکتل تر څو د تېښتې لاره ومومي. ضرار د ده په نیت پوه شو، د نیزې واره یې پرې وکړ. د ده چې کله په خپل مرګ ښه عقیده شوه، ځان یې تر آس لاندې وغورځاوه او د جګړې له میدانه په تېښته شو. ضرار هم ځان له آس څخه ورته پیاده کړ، ورپسې منډې کړې او د خدای جل جلاله دغه دښمن یې لاندې کړ. د ځمکې پر مخ یې سره ومخل. استفان لکه پرخه دومره کلک او چاغ او ضرار ډېر ډنګر و، خو په ایماني قوت مضبوط و چې جګړه یې سره اوږده شوه. ضرار په یو چل د ده ملا بند ته لاس ور واچاوه. پښې یې له ځمکې وختلې، پر ځمکه ولوېد. نارې یې کړې او له وردان څخه یې د مرستې غوښتنه وکړه. پر رومي ژبه یې ورته وویل: ای باداره، له دې حالت څخه مې وباسه، هلاک شوم. وردان ورته ویل: خوار شي، ما به له دغو وږو تږو درندګانو څوک خلاصوي. خالد دا خبره واورېده، تمه یې پیدا شوه او په وردان یې برید وکړ. ضرار پر خپل سیال حمله وکړه. دواړو ډلو د دوی ننداره کوله. د رسول الله ملګري ضرار نور خپل دښمن ته وخت ورنه کړ. پر سینه یې پښه ور کېښوده او د اوښ په ډول یې حلال کړ. دوی د یو بل مرستې ته نه شوی رسېدلی. ضرار د خدای جل جلاله د دښمن سره واخیست، په سرو وینو کې لت پت و او پر خپل اس سپور شو. رومیانو پر مسلمانانو ډلیز برید پیل کړ. سعید بن زید پر مسلمانانو نارې کړې: ای مسلمانانو، د خدای جل جلاله پر وړاندې درېدل در په یاد کړئ. پام کوئ چې ونه تښتئ، د دوزخ لایقان به وګرځي. ای د ایمان خاوندانو او قرآن کریم منونکو، صبر وکړئ
د ده په خبرو د مسلمانانو دلاوري زیات شوه. دواړو ډلو بې ساري جګړه سره وکړه. د مازدیګر وخت راورسېد. په داسې حال کې جګړه خپل وروستي پړاو ته ورسېده چې د رومیانو 3,000 جنګیالي وژل شوي وو او 10 پکې یوازې رئیسانو، چې یو رومان د امیره رئیس، د مرد نوی رئیس، کوکب د بلقا د سیمې رئیس، د لاوی بن حناد د غزه رئیس او داسې نور پکې شامل وو. له دې وروسته دواړه ډلې سره بیلې شوې. وردان خپل ځای ته ولاړ او زړه یې له ویرې ډک و، ځکه ده د مسلمانانو جګړه او مقاومت په خپلو سترګو ولید. هلته یې خپل قمندانان سره راغونډ کړل او ورته ویې ویل: ای د نصرانیت پیروانو، تاسو په دې عربو کې څه وایاست؟ زه خو یې پر موږ غالب ګڼم، ځکه ما د دوی د تورو ګزارونه ولیدل. ډېر تیره او اسونه یې ډېر صابر او مټې یې ډېرې مضبوطې وې او دوی خدای جل جلاله ته تر تاسو ډېر تابع دي. تاسو چې در بدر شوي یاست، علت مو صرف ظلم او غدر دی. زه له تاسو یوازې دا غواړم چې خدای جل جلاله ته توبهګار شئ. که مو دا کار وکړ، زه باور لرم چې تاسو به بریالي شئ، او که مو دا کار ونه کړ، نو بیا مو د مسیح علیه السلام دښمنۍ ته مټې رابډ وهلی او ځان هلاکول غواړئ. خدای جل جلاله به مو تر دې په ستر عذاب مبتلا کړي، ځکه داسې قومونه خدای جل جلاله پر موږ مسلط کړل چې موږ یې هیڅ فکر نه کاوه او نه مو په خلکو کې شمیرل. ځکه ډېر وګړي یې وږي، مریان، مسکینان او لوس کسانو د حجاز د قحطۍ له کبله به روم ته راتلل. اوس یې زموږ د وطن ډوډۍ، میوې، عسل، انځر او انګور وخوړل. دا خلاصې کوئ، ښځې او مالونه یې راچور کړل. ایمان واقعي وایي رومیانو چې کله دا خبرې واورېدې، ویې ژړل او ویې ویل: موږ به ټول ځانونه قربان کړو، خو دا خلک به نږدې هم را پرېنږدو. موږ دا وایو په نیزو دې جګړه وشي. وردان چې کله د دوی خبره واورېده، پر خپل جنرالانو یې غږ وکړ: تاسو څنګه رایه لرئ؟ یو ورته وویل: ای وردانه، ته پوهېږې چې تا ته یو داسې دښمن در مخ شوی چې ته ورسره جنګېدلی نه شې. تا ولیدل د دوی یو جنګیالي زموږ پر 100 عسکرو برید وکړ، د یو پروا یې هم ونه کړه او نه شاته وتمبید، تر څو چې زموږ ګڼ شمېر جنګیالي ووژل. ځکه د دوی نبي دوی ته ویلي چې په تاسو کې هر څوک مړ شي هغه به جنت ته ځي، او که رومیان مړه شي هغه به دوزخ ته ځي. د دوی پر وړاندې مرګ او ژوند یو شان دی. زه له دې پرته بله لاره نه وینم چې د دوی امیر ته یو لاره جوړه کړو او په یو چل یې ووژنو. که مو دی مړ کړ، نور لښکر یې پخپله ماتې خوري. دې کار ته له یو چل پرته بل ډول نشي وصل کېدی. وردان ورته ویل: دا به کوم چل وي چې زموږ پر دوی پیروز کړي؟ چلونه مکرونه خو ټول د دوی یاد دي. رومي جنګیالی ورته وویل: زه یو چل درته ښیم، که دی هغسې وکړل، د عربانو امیر به ساسیر کړی او تا ته به هېڅ ضرر ونه رسیږي. هغه دا چې 10 تنه تکړه سپاره زلمیان منتخب کړه او هغوی ته وظیفه وسپاره چې د دښمن د لښکر لور ته ستا تر ورتلو وړاندې کمین ونیسي. له هغه وروسته ته ورشه او په خبرو یې مشغوله کړه او بیا برید ورباندې وکړه او له کمین څخه به جنګیالي در پورته شي، بند پر بند به یې پرې کړي، ته به ورڅخه بېغمه شې، ملګري به یو په بله شي او بیا به هېڅکله سره یو ځای نه شي. وردان چې دا خبره واورېده ډېر خوشحاله شو او ویې ویل: دا ډېر ښه مفکوره ده او ډېره نیک مشوره ده، راکړه. نوره ټوله خبره وروسته ده، خو یو دا چې دا کار باید په شپه کې ترسره شي چې سهار کې موږ به ترې پارېږه یو. وروسته وردان یو عرب العصر نصراني چې داود نومېده راوغوښت او ورته ویې ویل: ای داوده، زه پوهېږم چې ته یو فصیح اللسان شخص یې. زه غواړم چې تا دې عربو ته ورولېږم او له دوی څخه وغواړې چې زموږ او دوی ترمنځ دا جګړه ودروې او ورته ووایې چې تر هغو زموږ لور ته خپل لښکر مه رالېږئ تر څو سهاره زه ستاسو له امیر سره په انفرادي توګه وګورم. کېدای شي موږ له عربو سره روغې جوړې ته ورسېږو. داود ورته وویل: خوار شي ته د هرقل له مشورې پرته څنګه په یوازې سره روغه کوې؟ بیا به هرقل پر تا دا ګمان وکړي چې ته د دوی له مقابلې څخه
ناوسه شوی. زه په دې اړه له عربو سره هېڅکله خبرو ته تیار نه یم، ځکه که هرقل په دې خبره خبر شي چې ما په دې روغه کې ستا د استازي په توګه وظیفه اجرا کړې، نو حتما به مې ووژني. وردان ورته ویل هلاک شي، ما د عربو امیر ته یو چل جوړ کړی تر څو له هغې لارې پر د لاس بر شم، ویې وژنم او دا عرب له موږ څخه تیت پرک شي. وروسته هغه چل چې خالد ته یې جوړ کړی و ورته بیان کړ. ده وردان ته وویل باغي تل تاواني وي، ډله ایزه جګړه ورسره وکړه او له دې عزم څخه تیر شه. وردان په داسې حال کې چې قهر ورغلی و ورته ویې ویل خوار شي ته له ما سره عناد کوې، امر ته مې غاړه کېږده، نور دلیلونه مه راسره وایه. ده ورته وویل پر غبرګو سترګو ستا امر ته مې غاړه ایښي. وروسته ورڅخه روان شو، له ځان سره یې فکر وکړ او ویې ویل وردان غواړي چې د خپل زوی په سرنوشت اخته شي. نوموړی د مسلمانانو صفونو ته نږدې ورغی او په لوړ آواز یې وویل ای د عربو لښکره، ځان له قتل او وینو تویولو څخه وژغورئ. زر ده چې خدای جل جلاله به یې پوښتنه در څخه وکړي. زه غواړم چې ستاسو امیر ته یوه خبره وکړم. د ده خبره پای ته سمه نه وه رسېدلې چې خالد ورته راغی. نصراني دعوت چې خالد ولیدو ورته ویې ویل ای عربه پر ځان ودرېږه، زه نه د جګړې لپاره راغلی یم او نه جګړې سړی یم، بلکې یوازې استازی یم. خالد چې کله د خبره واورېده ورنږدې شو او ورته ویې ویل خپله خبره وکړه او رښتیا ووایه. څوک چې رښتیا وایي هغه بریالی وي او هغه څوک چې دروغ وایي هلاک کېږي. داود ورته ویل رښتیا هم دغسې ده، زموږ امیر وردان د وینو تویول نه غواړي. د ستاسو مقاومت ولید نورې د جګړې له کولو زړه مات شوی، ځکه ده د خپلو جنګیالیو وژنه ولیده. نه غواړي نور جنګیالي هم پر دې سرنوشت اخته شي. دوی غواړي چې تاسو ته پیسې درکړي او په دې توګه جګړه او وینې تویول بند شي، خو په دې شرط چې ستا او د ده ترمنځ لیک وي او ستاسو د مخورو کسانو لاسلیکونه ورباندې وي او هغه پر دې ګواهان شي چې ته به نور پر ده نه د ده پر یو ملګري او نه د دوی پر یوې کلا تعرض کوي. که دی داسې وکړي ستا په قبول باور کېدی شي او دی ترنه غواړي چې راتلونکی ورځ باید جګړه ودرول شي. چې کله سبا شو ته تنها راووځه او زموږ امیر به هم په انفرادي ډول درته راووځي او موږ به د هغه څه انتظار وکړو چې ستاسو د دواړو اتفاق ورباندې راشي. کېدای شي په دې توګه موږ د خلکو د وینو د تویولو مخ ونیسو. خالد چې کله د ده خبرې واورېدې ورته ویې ویل په دې خبرو سره چې ستا امیر کړي که یو چل او فریب راکول غواړئ نو قسم په خدای موږ د چلونو ګوډي یو او زموږ په مثل چلونه د هیڅ چا هم نه دي زده او نه یې کړي دي. که یې دا عقیده وي نو دا د ده اجل رانږدې شوی، د عمر شپې پای ته رسېدلی او د خپل لښکر تباهي غواړي. او که یې رښتیا هم غوښتنه دا وي نو زه له درې خبرو پرته بل ډول روغې ته تیار نه یم. هغه دا چې یا به تاسو ایمان راوړئ، یا به جزیه ورکوئ او یا به جنګ کوئ. او د مال خبره چې دې وکړه د هغه خو زه هېڅ شوق نه لرم. او بل دا چې انشاءالله په نږدې راتلونکي موږ ستاسو د مالونو او سیمو واکداران وګرځو. پر داود د خالد خبره ډېره درنه تمامه شوه او ورته ویې ویل خبره دغه ده، خو چې کله تاسو سره پرې اتفاق شئ نو بس لانجه به حل شي. دا د زه اوس دستي ورځم او ستا خبره په ورته وکړم. وروسته له خالد څخه د خپل لښکر لور ته په داسې حال کې روان شو چې زړه یې د خالد له ویرې ډک کو او له ځان سره یې ویل والله د عربو امیر رښتیا وایي، وردان به اول او موږ به ورپسې وژل کېږو. او داسې فکر یې وکړ چې په کار د زه د عربو له امیر څخه د ځان او اهل لپاره امان وغواړم. بیرته خالد ته راوګرځېد او ورته ویې ویل ای د عربو امیره، ما یو راز پټ کړی و، اوس غواړم چې هغه درته ښکاره کړم، ځکه زه پوهېږم چې زموږ ښارونه به ستاسو په واک کې لویږي. وردان د یو شي نیت کړی. خالد ویل هغه څرنګه؟ داود ورته وویل ځان ساته او ویښ اوسه، ځکه ده تا ته یو چل جوړ کړی. بیا یې هغه تیر شوی بیان له سره تر پایه ورته وکړ. وروسته یې خالد ته وویل زه د ځان او اهل لپاره له تا څخه امان غواړم. خالد وویل ستا او ستا د کورنۍ لپاره امان په دې شرط ده چې زموږ غلیمانو ته زموږ خبره ونه کړې، غدر ونه کړي. داود ویل که زما د غدار اراده وای بیا به مې دا راز نه درته افشا کاوه. خالد ویل د دښمنانو کمیت په کوم ځای کې دی؟
داود وویل د لښکرې ښي لور ته د ریګ د غونډۍ په خوا کې ده ورته خالد اجازه ورکړه. نوموړي وردان ته ورغی، خبرې ورته وکړه. هغه ډېر خوښ شو او ویې ویل اوس زه د امید لرم چې صلیب به مونږ بریالي کړي. وروسته یې 10 تنه تکړه جنګیالي راوغوښتل او امر یې ورته وکړ چې پیاده د غونډۍ لور ته ولاړ شي او هلته کمین ونیسي او خپل ترتیب کړی شوی پروګرام یې ورته څرګند کړ. په عملي کولو یې مامور کړل. خالد بیرته خپل آرام ځای ته ولاړ. هلته له ابو عبیده سره مخامخ شو. هغه دی د خوښۍ او مسکا په حال کې ولید. ورته ویې ویل ای ابو سلیمانه، خدای جل جلاله دې خولو تل خندا ډکه لره، څه دې خوښۍ زیری در سره دی. د تیر جریان ورته بیان کړ. ابو عبیده ورته ویل تا څه تصمیم نیولی؟ ده ورته ویل زه غواړم قوم ته په انفرادي ډول ور ووځم. هغه وویل ای ابو سلیمانه، زه باور لرم چې ته یې کاپې، خو خدای جل جلاله ته یې امر کړی چې په لوی لاسان هلاکت ته واچوي. خدای جل جلاله فرمایي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او تاسې تر خپلې وسې ډېر زیات طاقت او تیار زین کړي آسونه د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړئ، تر څو چې په دې وسیله د الله پر دښمنانو، پر خپلو دښمنانو او پر هغه نورو دښمنانو هیبت راولئ چې تاسې یې نه پیژنئ خو الله یې پیژنئ. د الله په لار کې چې تاسې هر څه ولګوئ د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسې لوري ته راوګرځول شي او ستاسې سره به هیڅکله ظلم ونه شي. دوی تا ته 10 نفر آماده کړي او دی یې 11 ده. زه په دې اړه پر تا ډاډه نه یم. ته هم د ده په ډول د هغومره نفر د دوی خواته موظف کړه. که ده له عین له خپل ځواک څخه مرسته وغوښته، ته به هم له خپلو ملګرو څخه مرسته وغواړې. موږ به هم د خپلو آسونو په وړاندې تیار ولاړ یو. کله چې ته د خدای جل جلاله له دښمن څخه فارغ شوې، موږ به په اجتماعي توګه پر غلیم برید وکړو. له خدای جل جلاله څخه د بري تمه لرو. رافع بن عمیره الطایی، معاذ بن جبل، ضرار بن ازور، سعید بن زید، قیس بن هبره، میسره بن مسروق العبسی، عدی بن حتیم او نور کسان چې 10 تنه پوره شول خالد راوغوښتل او په هغه پلان خبر کړل چې وردان د مسلمانانو لپاره ترتیب کړی و. امر یې ورته وکړ چې د غونډۍ خواته ولاړ شي. خلک ځای پر ځای کړئ چې کله زه غږ در باندې وکړم په چالاکۍ سره یو د غلیم له یو جنګیالي سره مقابله پیل کړئ. ما سره دا ویره شته چې دا د خدای جل جلاله دښمنان به در باندې ډېر شي او زموږ مستمه ونه رسیږي. زه یو څوک درته ښیم، هغه دا چې موږ به اوس په شپه کې د دښمن کمین ته ورشو. دوی به ویده وي، قتل به یې کړو. تر سهاره وړاندې به له دوی څخه فارغ شو او د دوی په کمینانو کې به مونږ پټ شو. چې کله ته له وردان سره یو ځای شي، مونږ به له غږه پرته برید ورباندې وکړو. خالد ورته ویل ابن الازوره، که داسې وشي خو ډېر ښه ده. ته ولاړ شه او له ځان سره دا منتخب شوي اشخاص بوزه. ته د دوی امیر یې. زه پوره امید لرم چې خدای جل جلاله به مو خپل هدف ته رسوي. د شپې په تیاره کې دی او ورسره ملګري په پیاده توګه په داسې حال کې روان شول چې وسلې ورسره وې او نور مجاهدینو مخه ورته وویله. د شپې 3مه برخه تیره شوه چې دوی پر کمین د برید کولو لپاره ولاړل. چې غونډۍ ته ورنږدې شول، ضرار ملګري ودرول او ورته ویل تاسو دلته تم شئ تر څو زه بیرته راځم. نوموړي ورغلی چې وروختئ. له لرې یې د دوی خرهاری واورېد چې په مست خوب ویده دي، ځکه دوی د ورځې په اوږدو کې ډېر ستړي شوي وو او یو بهیردار یې درولی.
هغه یې زړه ډاډه و. ضرار له ځان سره وویل که ورځم او برید ورباندې کوم کیدای شي یو د بل په غږ سره راویښ شي. بېرته خپلو ملګرو ته راغی او ورته ویې ویل زیری مې در باندې، تاسو چې د څه قصد لپاره واست هغه به مو ترسره شي او له کوم څخه چې مو اندېښنه درلوده هغه به مو رفع شي. تورې له تیکو څخه وباسئ او څرنګه چې مو خوښه وي هغه ډول وار پرې کوئ. وروسته ضرار تر مخ او ملګري یې ورپسې وو. آن چې دښمن ته ورورسېدل هغوی یې خپل ویده پیدا کړل. د هر یو وسله له سر سره پرته وه. هر مجاهد د خپل حریف وسله او ورسره توخه او لوازم راواخیستل. ضرار ورته ویل تاسو په دې پوه شئ چې دا د کامیابۍ لومړۍ مرحله ده چې تاسو طی کړه. د شپې په پای کې به د الله جل جلاله ته لمنځونه دعاوې او وزارۍ وکړو. ولاړو چې سپېدې زغرې یې واغوستلې. مړۍ یې له دې عمله پټ کړه چې کیدای شي وردان څوک ورته راولي جبر ورڅخه واخلي. دا جنډاین جګړه. امام واقعي رحمه الله وایي چې سهار شو. خالد خلکو ته لمونځ وکړ. خپل ملګري د جګړې دپاره تیار کړل. دوی په خپلو ترتیباتو مصروف وو چې د سیالي غاړې له ډلې د لښکر له زړه څخه یو سپور جنګیالی راووتی او ویې ویل ای د عربو ډلې زه غواړم چې ستاسو زموږ امیر سره برادري ډول وګوري تر څو د دواړو ډلو ترمنځ یو پرېکړه وشي. جګړه بند او وینې تویېدل پای ته ورسیږي. خالد بن ولید ورته وویل استازی ورته وویل وردان پر خپل ګسترګو زه دستې درځم او خبره به ورسره وکړم. وردان په داسې حال کې چې د جواهر او توقې په غاړه او قیمتي تاج پر سر و. خالد چې کله دی ولید سمدستي د خدای جل جلاله دښمن وردان چې کله خالد بن ولید ته خپل آس څخه پیاده شو. خالد رضی الله عنه هم ورته پیاده شو او سره کېناستل. خالد ورته ویل چې څه د زړه وي هغه ووایه خو رښتیا خبره کوه او د حق تابع شه. زه باید په دې پوه شې چې ته د یو داسې چا پر وړاندې قرار ده چې هغه په چلونو هیڅ نه پوهېږي. په هغه څه پیل وکړه چې په زړه کې دې وي. وردان ورته ویل خالده ته راورته ووایه ته له موږ څخه غواړې. زه ډېر خوشبین یم چې موږ او تاسو به یوې پرېکړې ته ورسېږو. که تاسو له موږ څخه څه غواړئ موږ به ستاسو بخیلي ونه کړو ځکه زموږ په اند تاسو ډېر غریب قوم یاست. موږ پوهېږو چې تاسو د هغه ښارونو اوسېدونکي یاست چې له لوږې مړه کېږئ. نو تاسو یو لږ شی له موږ څخه قناعت وکړئ او بېرته خپل هېواد ته ستانه شئ. خالد چې کله د ده خبرې واورېدې ورته ویې ویل ای د روم سپیه موږ خدای جل جلاله ستاسو له خیراتونو او مرستو غنیان کړو. موږ اوس ستاسو شتمنۍ په خپل منځ کې سره ویشو. ستاسو مېرمنې او لوڼې یې موږ ته حلالې کړي له هغوی پرته چې د شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایې او که مو له دې څخه انکار وکړ یا به جګړه در سره روانه وي او یا به د ذلت په ډول کلنۍ جزیه راکوي. خو زما دې په ذات خدای جل جلاله قسم وي ما ته تر صلح هم جګړه ډېره په زړه پورې ده. ای د خدای جل جلاله دښمنه ستا دا خبره چې موږ ستاسو په اند یو خوار قوم یو ستاسو زموږ په نیز د سپیو په اندازه قدر هم نه لرئ. زموږ یو مجاهد ستاسو له زرو سره د خدای جل جلاله په مرسته مقابله کوي. دا خبرې دغه چا نه دي دروغې جوړې په نیز که دې زړه وي چې ته په تن مقابله را سره وکړې نو ونیسه. زه ستا په وړاندې شتون لرم ډلو ته هیڅ اړتیا نه لرم. وردان چې کله د خالد بن ولید رضی الله عنه وینا واورېده له خپله ځایه چابک پورته شو. توره یې له تیکه راوایستله. پر حضرت خالد یې غیږ راوګرځوله. سره ولیدل پر تش لاس جګړه شروع شوه. وردان چې کله حضرت خالد رضی الله عنه ته ښه مضبوط ونیو خپلو ملګرو ته یې ورچغې کړې بیړه کوئ. صلیب ماته د عربو پر امیر وس راکړ. د ده خبره پوره شوې نه وه چې صحابه د بازانو په ډول په داسې توګه ورته ورسېدل چې د درار یو پرتوګ په تن او نور لوڅو. توره یې له تیکې راایستلې او نور ملګري یې لکه وږي زمریان ورپسې دي. وردان چې روانو جنګیالیو ته وکتل دا یې عقیده شوه چې رومي جنګیالي یې مرستې ته رادرومي. چې لاړن شول ویې لیدل چې ضرار یې په مخ کې روان دی. ویې پېژندل. خالد رضی الله تعالی عنه ته یې وویل زه له تا څخه ستا د معبود په نامه غوښتنه کوم چې په خپله مې وژنه پرېږده چې مړ مې کړي. خالد ورته ویل حتما
به دې همدا کس وژني. درار توره پرې پورته کړه او ورته ویې ویل ای د خدای جل دښمنه، ستا چلونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو په وړاندې نشي چلیدلی. خالد ورته ویل ته لږ صبر وکړه، زه د ده د وژلو امر درکوم. له دې سره نور صحابه هم ورپسې راورسېدل. تورې یې ورته چندلې او غوښتل یې چې ټوک ټوک یې کړي. چې کله د مجاهدینو برید ولید، ژبه یې وتړله شوه، په لاس یې ځمکې ته اشاره وکړه او د امان غوښتونکی شو. خالد ورته ویل ای د خدای دښمنه، موږ امان د امان مستحقو ته ورکوو، تا خو له موږ سره مکر او فریب وکړ. او دا آیات کریمه یې ووایو. د اصحابانو د ایمان داستان د 12مې برخې محترم اوریدونکو، دا وه د موږ نننۍ برخه. تر بیا ښې چارې د دعا مه هېروئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.